اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د خیرو سره اذان وشو، روژه به افطارو. د افطاري نه مخکې د روژې د ماتولو دعا به وکړو سره چې الله تعالی دې زموږ په ټولو افغانانو باندې، په ټولو مسلمانانو باندې دې ورحمیږي. الله تعالی دې زموږ په دغه ګران هیواد افغانستان کې تلپاتې سوله راولي، چې دغسې زموږ خویندې او دغسې واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان یتیمان نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. صدق الله العظیم. خوراکه دا د هغه ورور چې ماته پیسې سپارلي وو او په هغه باندې ما تاسې ته خوراکي توکي راوړي د ماښام لپاره، د روژه ماتي لپاره ما تا ته هغه شیان راوړي چې په روژه ماتي کې یو کورنۍ ورته ضرورت لري. په دې هیله چې دغه ورور دغه خیرات او زکات تاسې قبول کړي. دا دومره ورته ورکړي که ټول کولی نه شي، که مسلمان سړی دی لاسنیونې مثال زمونږ ماشومان وړې وړې په غاړ دي. خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. روژه به افطار کو، بیا به سره خبرې وکړو. قدرمنو لیدونکو، روژه افطارو بیا د خیرو سره دغه خور سره او دغه وړکۍ خورکۍ سره چې زمونږ کوچنۍ ګلالی ماشومه ده، دې سره به هم خبرې کوو، تر څنګ هغه واړه ماشومانو سره به هم خبرې کوو.
قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو که تاسې غواړئ چې ستاسې مرستې په خپل وخت باندې غریب او فقیرو کورنیو ته ورسیږي، ستاسې که خیرات وي، که زکات وي، که سرسایې وي، او که داسې نور پیسې تاسې خپلو اړمنو غریبو او فقیرو هیوادوالو ته لیږي، نو تاسې د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمېرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ. د هیلې خیره ټولنې د وایبر شمېرې تاسې ته وایم چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 600 501 زموږ بله شمېره دی 0039 98 545. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، په دې هیله چې د دغه کورنۍ دغه افطاري د دغه ورور په همکارۍ سره په مینه او په محبت سره تېر شوي. دغه یو ورور راپاڅېدو او داسې زموږ ګڼ شمېر هیوادوالو ته ځینې کورنیو ته د افطاري لپاره یو زمینه یې مساعد کړو چې نن تاسې ګورئ دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومانو په شونډو باندې مسکا دی، د دغه خوراکۍ په شونډو مسکا دی چې دی وایي چې نن زموږ افطاري په وخت کې زموږ په دسترخوان کې هر څه شته. که داسې زموږ نور ورونه هم راپاسي او دغسې زموږ غریبو او بېوزلو کورنیو ته د افطاري لپاره د پیشلمۍ لپاره یو څه پیسې ورکړي دوی ته، همدارنګه خوراکي توکي دوی ته واخلي، تر څو پورې دغه میاشت د روژې مبارکه میاشت په دوی باندې په مینه او په محبت سره تېر شي. غواړو چې دغه خویندو سره یو څو خبرې نورې هم وکړو. ګرمي دی او زه په دغه یو ساعت نیم ساعت کې زما دا حال وشو چې دا کورنۍ به د ورځې دلته څنګه وخت تېروي، د شپې به دوی څنګه وخت تېروي. دا خورجانې سره هغه وړوکې ماشومې سره دوه درې خبرې نور هم کوو. خوراکۍ څنګه چې تا مخکې یادونه وکړه همشیری عزیزه داری صحبت کنیم ببخشید شما گفتین که دخترک ما وقتی که میرود خانه به خانه میگرده، دکان به دکان میگرده، وقتی که از طرف شب میآید یا خمانده میباشه که به مجان خود دیگه نمیفهمه از نان از آب از هر چی مفته و در جای مفته و تا صبح خبر نمیشه، کلگی جا چیغ میزنه که از مرا کلگی پایم درد میکنه. حالی خسرم به زبان خود بگینم شریعت برادرای عزیز دخترک مثلا انجام کردن میره 8:30 بجه شام میایه 8:30 بجه شام میایه تو وقت میشه که برش انتظار میکشم که بیایم رایم که بچیم و دخترم میره دوتا که میره میاین من انتظار میکشم که تما یک جلسه سر و سر بشین که تما روزه رفتار کنین میشین تو گردنه که پرچی زیاده دیگ میباشه یا نمیباشه زادی بابا برین میارین که تما روزی خود رفتار میکنه 8:30 بجه شام میشه باز انتظار می بچی هم سایر رای میکنیم که بیادرک خیر است تو برو کم تفلکای مدیر کته میگه کار تو پیدا کن بازو میره میارشانه که میارشانه نانم نمیخورم تو خسته پایدرد کمردرد خواه میباشه سو باز بخیزنشان بخی مامی جان میگه پایم هم درد میکن دستایم هم درد میکن ما کود پشت مردم میرم کسش مرا نان میته کسش نمیته حسابم که خراب میشه میذارمش که 5 پارچه نان آورده نه 5 پارچه کسته چی پردی ما خونه میشه بچه میگه مامی جان میگه کس نمیته ما چی کنم همه تو گریان کده میره و از یک کده خودم عالم بتر میشه از یک کده از ما بتر میشه از یک کس از ما کده بتر میشه. شیری عزیز امیم شام که در افطاری شما همین بیادر بر شما همین زمینه را مساعد کرد که بر شما این چیزا را ما آوردیم. همین بیادر کمک کرده بود که هیله خیره بنسٹ که ما این چیزایی را بر تو آوردیم. همین امروز افطاری شما چطور بود و چی گفتنی دارین بر می بیادر؟ همین بیادر شما را شرق رادیو تلویزیون خادید که چی گفتنی دارین بر می بیادر؟ خداوند پاک برادر زیاد بته که جمع کردن نتانه حاجی کعبه شریف نصیبش کنه ای تو مسلمان آدم است الک دادانش تکایم هم خنده آمده دان خودم آمد از برادر بسیار میخوایم یک جهان تشکری کمره ما حکومت کرد که خودتان همچنان زنده باشه که ما کمک کرد اگر پشتو میگه فارسی میگه ما خبرش داریم میگم بهم خداوند پاک یک قبطش که جمع کردن نتانه که تو مسلمان آدم است امروز لک ما پر روز رفتاری خود ما فهمیدیم که ما روزه گرفتیم امروز روزی خود رفتار کردیم که تازی وسایل زمین مسلمان که بر ما کمک کرد از بسیار تشکری میخوایم.
زنده باشین. همچنان از او دیگر مردمای چی میخواین؟ خواستنیتان چی است؟ دیگر پولدار مردمی که در حیواد ما زندگی میکنه، در وطن ما زندگی میکنه، از وطن خارج زندگی میکنه، به آنها چی گفتنی داری و از آنها چی خواستایی داری همشین؟ از او میخوایم برادر کمره ما کمک کنه. این روزه ای دستش تفلکای ما گریه میکنه که ما کالا بگی، مادریا به ما چبلغ بگی به ما. من بچه من ندارم، مشک ما شما را سیر کنم یا ما به شما کالا بگیرم، خودتان پیدا کنی برتانی جا خانه قاریس رایی کردم شانه. برو بچم قاریر بگو اگر زکات کشیدی بته میگه ممی جان من از خانه میدوانه نمیتین، میگه برو ایده نوزنامه ده ما کالا جور نکردیم، به شما چی تکاره بتیم که شما کالا جور کنی. زنده باشین. خودتان هم چنان بیاره. خواهر عزیز تو هم یک چیزی بر ما بگو که چیزی مادر جان گفت نه؟ مادر جان گفت که شما وقتی دکان به دکان میگردین، خانه به خانه میگردین، از طرف شب میایین که در جای خود مفتین، شما چیغ میزنین که پایم درد میکنه، مادر جان پایم درد میکنه. همی بیادر که شما امروز اینی کمک کرد بچم، چی گفتنی دارین؟ در دل چی میه؟ به می بیادر چی میگی؟ به شکل دعا برزی چی میگی بچم؟ خدا رقابتش که چمکاره نبتانه، خدا که بیش بده نصیبش کنه، خداش تو کشه بشنی که سالی کتره کنه. زنده باشی ګلم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، مخکې چې موږ دغه کورنۍ ته راغلو تاسې ولیده چې دغه کوچنۍ ګلالۍ خوراکی زما په چغو وه، په ژړا وه، اوس یې په شونډو باندې مسکا دی. د دې ترڅنګ چې دغه خوراکی خاندي دلته چې دا ټول واړه ناز دي، دا ټول په خندا دي. تاسې ګورئ د یو ورور په مرسته باندې د دغه کورنۍ په شونډو باندې مسکا راغی. تاسې ټولو هیوادوالو نه هیله کوم دا وګورئ، تاسې یو ملایي پسې جاړي چغې وهي او یو شی غواړي یو بل شی غواړي او ټول خوشحال دي. دغه خوشحالي د دغه کورنۍ نن د دغه ورور په دغه مرستو باندې د دې په شونډو باندې دی. که تاسې هم غواړئ چې ستاسې هغه مرستې چې تاسې غواړئ دغسې اړمنو کورنیو ته موږ ورسوو، نو د هیلې خیره بنسټ خدمتونه غوره کړئ. موږ شپه ورځ ستاسې په خدمت کې یو. ستاسې هغه مرستې چې تاسې هیلې خیره بنسټ ته رالیږئ، موږ ته یې سره ژمنې کوو چې په خپل وخت سره موږ دغسې اړمنو کورنیو ته ستاسې مرستې رسوو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، که تاسې غواړئ چې ستاسې مرستې په خپل وخت داسې اړمنو کورنیو ته ورسیږي، نو د هیلې خیره بنسټ په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ. د هیلې خیره بنسټ د وایبر شمیرې دي 0039 700 501 زمونږ بله شمیره دی 0039 88 545. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دا زمونږ د دغه خوراکۍ هغه ترموز دی چې دوی داسې یو څه نه لري چې د ماښامۍ لپاره دوی پکې یخ واچوي او ځان ته شربت جوړ کړي. تاسې وګورئ دا زمونږ د دغه خوراکۍ د دغه پښتني خوراکۍ دغه حال دی. همشیری عزیز، امروز که همراه شما امین برادر کمک کرد، همین افطاری را بر شما ما آوردیم، به خاطر افطاری بر شما این چیزا را آوردیم. چی گفتنی داری برای همون بیادر که شما را میمنه همین ساعت شرق رادیو تلویزیون؟ از بیادر بسیار تشکر. خدای بیادر مر عمرش عمر خیجی خیریاتی نبی کنه. بسیار مسلمان آدم است. خدای قوتش که جمع کردن تنها اولادش برش نیک سالی کتا کنه. که شما دوستا زنده باشه که مثال میای که تو بیوسا و کند بیوا همکاری میکنه. از پیشش بسیار تشکر. زنده باشین همشیری عزیز، زنده باشین. تو هم چیز گفتنی داری؟ نه خب بخیر، شکر الحمدلله، خنده میکنی. چی گفتنی داری برای امون بیادر که شما را از طریق تلویزیون شرق میمنه؟ چی گفتنی دارین؟ تشکری میکنی؟ میم خدای قوتش که جمع کرده نبتانه. زنده باشي. دغه واړه ګلالي ماشومان تاسې ګورئ چې اوس خاندي، د دوی په شونډو باندې دغه مسکا نن د یو ورور له امله راغی چې هیلې خیره بنسټ سره همکاري وکړه، په هیلې خیره بنسټ باندې اعتماد وکړه. دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې دغه خوراکۍ سره او دغه واړه ماشومانو سره مو تاسې ته چمتو کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه تورې علی ساحل ستاسې ورور ستاسې کوربه او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم د تلپاتې او سرلوړې او باثباته افغانستان په هیله.
لوی الله ممل شه با امان خدا میشه خدا بیادره خدا بخیر خود ماما با امان خدا با امان خدا با امان خدا خب مرا دستا شیر بچه مرا دیگه دستا بده با امان خدا خب باز من میم برتان انشالله برید برتان کلام میارم خب صحیح شد با امان خدا قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې دغه خوراکۍ یادونه وکړه چې زما د کور مخې ته پیپ راغلی دی خو اوس مې نه رسیږي چې زه داخله وکړم او داخله یې هم 15,000 روپۍ دي زه په هغه شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه خوراکۍ ته دغه د اوبو زمینه مساعد کړي موږ او تاسې اکثر یادونه کوو چې اوبه صدقه جاریه دی تر څو پورې چې دغه کورنۍ او تر څنګ یې دلته چې د دغه کور نه څوک هم اوبه وړي هغه اجر او ثواب به هغه شخص ته رسیږي چا چې دوی ورته دغه بمبه تیر کړه د اوبو دغه زمینه یې دې ته مساعد کړو ثوابت به هغه شخص ته رسیږي په دې هیله چې دغه خوراکۍ تاسې یوازې پرېنږدئ تاسې ګورئ چې دلته واړه واړه ماشومان او همدغه خوراکۍ د افطاري نه وروستو بیرون ما سره ولاړې دي او دوی سره زه خبرې کوم او دوی ماته وایي چې دغلته پیپ راغلی دی خو اوس مو نشته دی هیله کوم د هغه ټولو شتمنو هیوادوالو نه په هغه شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې 15,000 روپۍ به ډېرې پیسې نه وي راشي دغه کورنۍ ته د اوبو زمینه مساعد کړي بیرون وته یم او غواړم چې دغه کورنۍ سره خو خدای پاماني مې وکړه او نور تاسې هم په خدای سپارم د الله پامان